نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام علیکم ملګرو د لیبر سپورټ ارګنایزیشن د پاڼې نه عارف خان یوسف زئی تاسو سره مخاطب ته ملګرو دا نن چې تاسو دا غڼه کونه وینئ نو دا دلته کې د پنځپیر کلی د نړۍ لارې د پل افتتاح ده. آمین خدای پاک د خیر باران وکړي قدر د اجازه دواو کې ټول الله تعالی د سپیکر صاحب له خدمت او برکت ورکړي. امين. کومه راته کارونه دا دې ځای چې را ملګري کوم ولاړ دي دا د کلي خلک دا هم دې له راغلي دي چې ډېر حکومتونه راغلل او تېر شو مونږ سره ډېرې وعدې وکړې، مونږ هم خلکو سره وعدې وکړې چې کوو یې درته، خو نه کېده. او زه که په دې ځای کې د اسد قیصر سپیکر نیشنل اسمبلی ډېره ستاینه ونه کړم نو زیاتې به یې د هغوی دا په مونږ باندې یو ډېره لویه مهرباني ده. پرنسپل صاحب هم تاسو سره خبرې وکړې نو ما ته هم وویل پرنسپل صاحب چې ستاسو د کلي نه مونږ ته ډېر اشد ضرورت دی. دې ځای کې چې که وګورئ کالج دی، دا سکول دی، انټرمیډیټ سکول دی، کالج دی. زمونږ خویندې بچی په دې باندې تیریږي نو ډېر بد حال وږي. شکر دی چې نن زمونږ هغه دغه پوره شه او انشاءالله دا تقریبا د کروڑونو روپو منصوبه د عقیب خان په دې کې مونږ انوالو کړه او هغه هم مونږ سره په دې کې ډېر تعاون وکړه. عطاالله خان مونږ سره چې په دې کې زمونږ د تحصیل صدر صاحب ډېر تعاون جاري دی. او زه نن که په دې الفاظو ووایم چې د ټول د پی ټي آی د ملګرو شکریه ادا کړم چې کوم دلته کې راغلي هم دي او د دې دپاره ډېر ځان وکړو نو زه د هغوی ډېره مننه او خاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر زیات مشکور یو او د خپلو ټولو ملګرو د پنجپیر شریف په دې موقع باندې ولاړ دي. ډېره د خوشحالۍ موقع ده الحمدلله. دا د 45.6 ملین پروجیکټ دی، 4.56 لاکھ روپو د سپیکر صاحب له طرفه. او دا د اریګیشن ډېره ښه منصوبه ده. دې سره دا کلي نیمو دې ځای کې دا کلی به ټول لینک شي. دلته کې ډیګري کالجز دي، های سکول دي، پرایمري سکول دي. خاص کر زموږ د بچیانو زموږ د بچو د جینکو د هغوی دپاره دا ډېره یو لویه اپارچونټي جوړه شوه چې دا ټول علاقه دې سره چې کوم لینک شوه په دې پل باندې. او د پنجپیر د خلکو دا ډېره زړه مطالبه وه او الحمدلله نن الله پاک هغې له یو عملي شکل ورکړ. نن موږ د هغې افتتاح کوو د خیره او په هغې باندې له دعا کېږي. نور هم الحمدلله په پنجپیر یونین کونسل کې څومره ډېر کارونه روان دي زموږ مشرانو به تاسو ته ویلي هغه ډېر زیات کارونه دي. هغه که په پبلک هیلث سیکټر کې دي یا که د سی این ډبلیو دي. څومره روډونه چې په پنجپیر کې وو هغې کې الحمدلله یو روډ هم نه دی پاتې. او مین خبره د دوی د پنجپیر د بایپاس وه چې دا بایپاس په پنجپیر نه شروع شوی دی او هلته ګوهاټي سره لینک کېږي صوابي بایپاس. نو د هغې په ذریعه باندې الحمدلله د پنجپیر خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات مشکور دي. سپیکر صاحب او د پی ټي آی زموږ ټول ملګري الحمدلله نن په هغې باندې سخت وي. اوکې ډېره مننه. اکاجي تاسو باندې خوشاله یې چې د کلي لپاره کار کېږي؟ ډېر ښه. صحیح دی. څه پیغام ورکوي مسافرو ته، کلیوالو خلکو ته؟ ټولو ته دعاګانې کوو. صحیح دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د سپیکر صاحب د پی ټي آی د ملګرو ټولو شکریه ادا کوو چې دا زموږ د پنجپیر دیرینه مسله وه او هغه نن خدای پاک حل کړه. دلته نن د پل افتتاح کېږي ځکه چې په دې باندې زیاتره زموږ د کلي ټول چلن دی. په دې باندې جینکو ډیګري کالج دی، په دې باندې د هلکانو هایر سیکنډري دی، پرایمري دی. او بل زمونږ کسبګر خلک چې څوره دی نو هغه تقریبا ټول په دې لاره باندې ځي. دا ټول خلک په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې سپیکر صاحب د دې د دیرینه مسله وه دا حل کړه او نن انشاءالله تعالی د هغې افتتاح کېدونکی دی. وسلام. مننه جي. د خوړ وایو دا ډېر ضروري دی ځکه چې زمونږ هایر سیکنډري سکول د هلکانو هم دی
او زمونږ سکول ډېر غټ تعداد دی او سره خواخوا کې د ګرلز کالج دی دا ماشومان یې راځي په دې باندې نو مونږ ته دا ډېر زیات اشه ضرورت دی مونږ وایي د دې چونک کې دا 2 کال وشي مونږ ته وایي چې دا شوې ده منظوري شوې ده خو څو پار لا نه جوړ نه شو بهرحال نن هم ویډیو چې دا زه ډېر خوشحاله شوم ځکه انګلیش کې وی لیټر از بیټر دین نیور نو دې آیات دوسته آیات داخل ډېر فن وکړي الله دې چې زه ضرور شي مننه جی ډېره مننه مخ جنکو کالج دی ورسره هاي سکول له پرایمري سکول له الحمدلله دا ډېر وخت مطالبه و صحیح او دې باندې زموږ د سالم کلی تک چوا په دې باندې بیا پولل ته جوړ شو د ډېر وخت را زموږ د عملګری دې زیاده کورونه دي نو هغه چې اگر خبره مو ورته ډېر زیات خوشاله شو چې لکه ډېر خوشاله مقام دی ان شاء الله باقي تعمیر کارونه په پنځپیر کې شروع دي دا په تاریخ کې چرنوب شوی د ګیس په مات کې دی د کنستراکشن په مات کې دی الحمدلله زموږ د بجلی په مات کې لکه زموږ ډېر خولي کارونه وشو او چې را روان دي ټرم سو برابرۍ ان شاء الله په پنځپیر کې به کار پاتې نه ان شاء الله سپیکر صاحب دا ټول شکریا ده السلام علیکم هر پختون دې نر پختون لر دې کده پر پختون هر پختون دې نر پختون لر دې کده پر پختون نو هغه د کابل پختون دا د پیښور پختون هر پختون دې نر پختون لر دې کده پر پختون هر پختون دې نر پختون لر دې کده پر پختون مات کړي دغه مټور پختون چاله ګټور نکړه دغه ګټور پختون څومره په حکمت پختون څومره په هنر پختون وګوره سور شوی دی سخت د کاپر پختون هر پختون دی نر پختون لر دی کده پر پختون نو هغه د کابل پختون دا د پیښور پختون هر پختون دی نر پختون لر دی کده پر پختون سرور سره مکوا او نه خوښوي شر پختون سرور سره موها کلک دی لکه غر پختون هم حجره جماعت لري هم لري سنگر پختون هم ولاړ محراب کې دی هم ناست په منبر پختون هر پختون دی نر پختون لر دی کده پر پختون نو هغه د کابل پختون دا د پیښور پختون هر پختون دی نر پختون لر دی کده پر